د شوال یوت ارګنایزیشن یعنی د ځوانانو د تنظیم د سیوري لاندې بکاخل بنو په مقام د کبلخل جنیخل بکاخل او ګوربس قبیله مشرانو د شوال د حقونو ترلاسه کولو او تحصیل بحال کولو د پاره د ډول په ډنګ باندې یوه درنه جرګه کړې ده. ځوانانو او مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویلي د ضرب عضب عملیاتو له امله د بل هر چا نه زیات تاوان د شوال خلکو ته وراوړېدلی دی، ولې نه خو حکومت د کډوالو حیثیت ورکړو او نه د شوال شناخت چې دغه د دوی سره یو ښکاره امتیازي چلند دی، ولې دوی به د خپلو حقونو ترلاسه کولو دپاره هره قانوني لاره خپلوي او اواز به اوچتوي. کیم تحصیل شوال دی دغه فعالی غوړي او چې کیم د میشته د شوال ډومیسایل میلاو شي او میش چې کیم آی ډي کارت دی پاشه د تحصیل شوال مستقل اډرس ولیکل شي او میش د شوال خال ته آی ډي پیس تصور شي سلویر کولا شي چې د شوال خال کا متاثر شوی دی در په دار ګرځي د وسره سره د حکومت د طرف نه دی ته هیڅ قسمه امداد نه میلاو شوی او امداد خو پرېږده د ځنډغزۍ د په کورونی نه په نقصان شوی دی. اپریشن ضرب عضب 99 سره میش آی ډي پیزي او د میش تحصیل چې کیم هغه ټیم باندې منظر شوی وای وسه پرې نه دی فعال شوی. میش د حکومت نه دا غوښتنه دي چې میش کیم تحصیل شوال دی دا زر نظر فعال کو پال کا باندې کې د شامل کو مردم شماری دی وشي د میش موجوده مردم شماری چې کیم د تحصیل شوال نه بهر شوی د نوې مردم شماری هلکه 111 112 کې میش نه شامل میش دی چې شوال شونګه ټولو کې اخیری تحصیل دی لہذا د په نوې هلکه کې شامل کو دغه میش ته د شناخت رو کو میش ته د خپل پرمننت د شوال ډومیسایل رو کو د یو شناختی دارو کو. په دې موقع د صوبایي اسمبلی غړي ملک شاه محمد خان د شوال خلکو ته باور ورکړو چې څوک د تش تصور هم نه کړي چې د تحریک انصاف په حکومت کې به د چا سره بې انصافي کولی شي. نن چونکې دې مطالبه وکړه چې موږ بلډینګ نشته هډ کوارټر و نشته د تحصیل او تحصیل د موږ نه جنوبي وزیرستان ته ځي څوک ته سوچ هم نه کړو چې جنوبي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان تحصیل لوټ شي. ویلې چې موږ په کابینه کې په اسمبلی کې زه د دې نماینده یم دا د مو د خورې شراکت وینې شراکت دی ورسره د عثمانزی سره د ولی خیل سره نو د دې مسله چې وي انشاءالله که په اسمبلی کې وي که په کابینه کې وي او که د چیف منسټر څنګه وي هغه زه انشاءالله د دې نمایندګي کا او دا سوچ ته نه کړو چې موږ تحصیل یا چا وړی دی یا موږ ته مراعات نه میلاویږي. د شوال یوت ارګنایزیشن د سیوري لاندې د دغه احتجاجي جرګې په آخر کې د حکومت سره د خبرو اترو کولو دپاره یوه کمیټي هم تشکیل کړې شوه. د کیمرامین افتاب خان سره ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بکاخل، بنو.